په شروع کې درته زه زما په کتاب کې دعا ده ضرور ماشاءالله د جی پښتو موجوده حالت چې کوم جوړ شوی دی او بیا زما یو شعر زما په دعا خجی وی روانه ادیرې ته په اوږو شوه روانه ادیرې ته په اوږو شوه روانه ادیرې ته په اوږو شوه ختمه په وګړي کې پښتو شوه ډیر ښه ډیر ښه او هغه ولې ختمه شوه په دویم شعر کې درته وایم بالکل چې نیمچه غونته الفاظ لري وینا کې نیمچه غونته الفاظ لري وینا کې زموږ د بچی چې کوم پښتو او اردو مکس وای بالکل انګلیش په ډیر زیات دی چې نیمچه غونته الفاظ لري وینا کې کمزورې په لیکلو په لستو شو ډیر ښه او ماوي د سرو لبانو غزل راکا ماوي د سرو لبانو غزل راکا پښتو شو ثاني ولې فصل گوش هاي ډیر ښه اخره کې دعا چې خالقا زما جبا راجوندې کې خالق زما جبا راجوندې کې او پښتو مې ابتا په وینو سرو شو هاي ډیر ښه ډیر زبردست دا بس یو دوام ده خجی بل بام سورو جی ضرور اورو بجی اورو ضرور اورو غزل درته وایم جی وی بیا شورش د وینې جوړ شو په ګوګل کې بیا شورش د وینې جوړ شو په ګوګل کې یو فساد هسې ښکاره شو د زړه تل کې ډیر ښه او شعر دی دا مینوالو ته ډالۍ ده اوس د یوسف چې ورته ما وی چې تا ډېر ښکلی شعر وي هغه دغه سره دغه شان یو شعر وي چې آینې راته د نور په شان څرګند کړو چې آینې راته د نور په شان څرګند کړو هر یو عیب چې لټولو مې په بل کې ډیر مطلبي دی بیا وایي جی بیا وایي وی آینې راته د نور په شان څرګند کړو هر یو عیب چې لټولو مې په بل کې ډیر ښه او داسې ښکاری بیا مې خون آشنا روا کړو سره ګلونه چې اګدي په خپل اوربل کې هاي حد دی ډیر ښه او دا اوس تاسو ته مو وی چې دا د پښتو شاعري موروثي ده بالکل جی لکه دا په وینه کې راغلی ده نو هغه باره کې شعر دی چې د بابا وینه جوړ بیا اوس په غورځنګ ده د بابا وینه جوړ بیا اوس په غورځنګ ده چې اوسېږم د خیال په لوی ځنګل کې هاي ډیر ښه او ما خو ټول عمر یاري په اخلاص وکړه خپل یارانو حلال کړی يم په چل کې هاي ډیر ښه مطلب او هما ستا په خیرالي کې چراغان شو بیا ډیوی دی بل شوی په مقتل هاي ډیر ښه ماشاءالله ډیر